شپږ لنډ تازه او مهم خبرونه. دا چې دا شپږ خبرونه څه دي دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. لومړی خبر: لویه څارنوالۍ تاییدوي چې د مشرانو جرګې 3 سناتوران د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ او امنیت لخوا په خپره شوي مشترکه اعلامیې کې راغلي دي چې د مشرانو جرګې 3 سناتوران د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو پر مهال نیول شوي دي. دوهم خبر: د خوست د ولایتي شورا غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر چاودنه شوې ده. د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس چې نن د خوست د ولایتي شورا د غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر چاودنه شوې چې له امله یې نوموړی او د دې یو ساتونکی ټپیان او بل ساتونکی وژل شوی دی. دریم خبر: د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر خپل فیسبوک باندې د راشد خان د یو عکس خپرولو سره لیکلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځلان ستوری راشد خان د کرکټ نړیوال شورا له لورې د شلاوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. دا نه یوازې د راشد خان لپاره بلکې د ټول ملت لپاره یو ستر ویاړ دی. زه د دې جایزې د ترلاسه کولو په ویاړ راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبغاړو او ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. حمدالله محب په اخره کې لیکلي دي چې د ګران هیواد تور سور او زرغون بیرغ دی پر هر ډګر رپاندوي. څلورم خبر: د کورنیو چارو وزارت وايي له جدي پلټونو وروسته یې 3 کسان نیولي دي چې د یما سیاوش په وژلو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي 13 ورځ د امنیتي مسؤلینو او د ولسمشر د لومړي مرستیال سره په ګډه خبري غونډه کې د وروستیو هدفي وژنو او د خبريالانو د وژلو په اړه معلومات ورکړل. پنځم خبر: په پاکستان کې د حکومت له مخالفو سیاسي ګوندونو جوړ ائتلاف نن د یو واضح دریځ له مخې لومړی وزیر عمران خان ته مهلت ورکړ چې د راتلونکي جنوري تر 1 دی د استعفا په وړاندې کولو سره له واکه لاس په سر شي. او اخیری خبر هم دا چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی او په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریال ملالۍ میوند د قتل په تړاو هم یو نیول شوی کس د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دې ریاست چارواکي دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا شپږ خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا الله مو مل شه.